اذ تصعدونا دا بل جوابو تاسو ولم شکست خورو نو دا جوابونه شروع دي تاسو چې کله پیغمبر په میدان کې आवाज پریخو د اوسو صحابه سره او تاسو ته مدینه ته ټول را روان شوه او کفار په منځ کې هغه आवाज ولاو یو څو صحابه سره پاتې شویو نو هغه ټیم تاسو پړ کې سوي هغه ته आवाजونه کول او تاسو توجه نه کولا نو الله خپک کنا الله خپکو الله په دې خبره خپکو نو الله په بدل کې تاسو لغم درکو تاسو الله خپکو الله تاسو خپکړي پیغمبر باندې خپکوي دغه پاغي الله خپکیږي اذ تصعدونا کله چې تاسو روان وې مدینه ته ولا تلونا على احد او پشان قتل تاسو یو کستا والرسول او رسول الله سلام يدعوكم تاسو را بلل आवाजونه در تکول فی اخراکم پرستو ډل تاسو کې رست مرګري چې تاسو کم پاتو میدان کې اې کې رسول الله مو او تاسو ته आवाजونه کول چې راشه ز ژوندې مراشه کنه فاصابکم نو پس بدل کې در کتا سول الله غمن غم بغمن فبدل د غم کې تاسو د الله رسول غم جن کا الله تاسو غم جن کړي او یا فاصابکم غمن بغمن به پمانه د غلا ده نو بدل کې در کتا سول الله غمن یو غم بغمن ال علی غمن د پاس رب الغم یو غم بلغم یو غم دا شو چې فتح ران لاړه ګټلې جنگوم بیاو بیلو او بل غم در باندې دار هغه چې تاسو اوریدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو یو غم داو چې جنگ پاتې شو بل غم دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لر یو غم داو چې مال غنیمت رانه ګډوډ شو او بل غم پر پاس راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدل خبر چې و الله وی دا ما پتا سو احسان وکړه ځکه چې د دې په وجه باندې استاسو غنور غمونه ییر شو دغه د صحابه خو د ځل مینه رسول سره وکړه نو چې دا هغه وریدل ناټور ټول غمونه ییر شو هغه شکست او مال غنیمت او تکلیفونه بس دا یو غم داغي مخ ته چې رسول الله را نه ګور وفات شو نو دا الله تاسو په دی وجه در رسول او لکه لا تحزنوا على ما فاتکم چې تاسو غمجن نشه نو ګور آیات مشکل له فاصابکم غمم بغم الله بدل کې درک غم د پاسه د غم د دې لپاره چې غمجن نشه نو چې غم ورکړو غمجن کېدل بنا چې غم پرای هو غمجن شو کنه او وی چې موږ د دې لپاره دا وکړو چې غمجن نشه نو دلته حذف دی اصل کې اخبرکم بهذا یا اخبرکم بذالک خبر کړه تاسو الله د دې ارسنا لکای لا تحزنوا د دې لپاره چې غمجن نشه علا ما فاتکم پاغ مال غنیمت پسې چې تاسو نه فوت شو پات شو ولا ما اصابکم او نه غمجن شه پاغ مصیبت چې تاسو ته ورسید چې او یا کساس تاسو مړ شو شهیدان شو او نور پکې ټول مات ګوټ شو نو ځکه مونږه تاسو خبر کړی د دینا چې آینده وردا سه مکوي والله پاک خبیر خبردار دے بما تعملون دا غس چې تاسو کوم عمل کوي ثم انزل علیکم بیا راولېګه پتاسو دا بل جواب کاله پتاسو پر کالی نو راوسته نو تاسو بیان جنگ نشه غټلې ځکه په دویم ځل دی بیا جنگ وګټو پړو بي ظلم دی غټلېو په منس کې د غلطه د دې د غلطه د وجنا الله ورپسې کفار بیا راوستره نو چې کله کفار په میدان کې وو او میدان ډیر زیات ګرمو نو صحابه کرام وی په مونږ باندې پرکالی را خوب را باندې راغې دومره زور خوب راکو چې رزنه ملګرو نه پکې تورې او چړې وورځې پزماکا داسې جوټه او خړه جوټه او چې اغي وی چې مونږ کله جوټه وخړه او مونږ سترګې داسې کولاو کړې نو مونږ داسې تر تازه چې تبوې کنه مونږ لا جنگېدلې نه یو اوس به مقابله شروع کړو ودا سے تازه شو او تورې ملاس تکړه او بیا اون قتل کافرانو تا او چې هغه پوښ نو بس هغه بیا اوس غلېدل او تختیدل نو الله فرمایي ولدان نو وینه دا خوب پتا سو چاره اوس پر کالی میدان جنگ کې په مؤمنانو پر کالی راضي په سخته کې منافقانو باندې نه راغلي
منافق اجز سره خو غمی کنا خو بس ړې پټ پټ کی کنا و دار کافر راغی دار او صحابه خو په دې سکار نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم غمړو چې دې رانه شهید نکي نو پاغي الله پر کالی راو ستازه کړو او منافق چې څنګه و نو ماغه شان پاتش دغه هغه په جنگ کې وو هغه وی له نه کوی شوی الکه پتا بوله پر کالی راځي پر کاله سره خو الله هغه تازه کړو او تا خو الله نه تازه کی ته به ټول عمر دغه شان بڑاوي په جنگ احد کې باقاعده منافقانو باندې پر کالی نو راغلي دی آیات کې داغه باس ته ثم انزل علیکم بیا الله راولې ک پتا سو من بعد الغم رسل دغه غمنا چې جنگ لا شروع خګرمو امنتن امن آرام نعاسن چې پرکالی وا په جهاد کې چې پرکالی راشي نو دا د الله د مدد نه خرا او چې په مونږ کې در باندې راضي کنا نو دا ګوره شیطانی حرکت دی بیا چې د نیت تړه او بیا وې یره خوب را لجوټه راکی نو چې خوب دوره درغلره چې پوېږي نه چې زه خویم کبد نو خوب وکاول کنا دا خو فقها خدا مسله چېړل را چې کله ته داسې مونږ کې چې ته پوېږي نه رسو آیات را روان دي سورۃ النساء کې نو له داسې وخت کې مونږ کې چې تعالی دومره خوب درغلره چې ته پوېږي نه چې د سویم په مونږ کې نو مکه ودا غټې مونږ ودشه چې راويخ شي کټې وی وې کنه قضا به وکي نو په مونږ کې پر کالی قرار نو سنتا خوشاله شه جدا جوړ الله په ما باندې امداد راولېګو نه نه شیطانی حرکتي هم مونږ کې وتازه یغشا طائفه منکم پټولې یو راګیر کړه یو ډلستا سنا چې هغه صحابه کرامو وطائفتن خود د خوب دا مطلب نه جره ساري نه دې سه بیٹا او ته آسان کړه نه سار خود شپې خلکو بلا خوب کړي نو دا نه چې تاسو ساره بد دغه ټیټ کې چې دا وسی مستاجی ویلو چې خوب درځینو مې کوي هغه داسې خوب چې لکه ته بالکل بیمارې د وجه یا سنور حالاتو کور کې او داغه د وجه تا غونډ شپار وس خوب نه کړي اته نیت تړې او ته چې ما سبحانك اللهم پدې کلا تحیات لله شروع کې او سبحان ربی الاعلى داغه پدې الله مینا نستعینو کا شروع کې کنه داسې حالات چې بالکل پوېږي نه ګنګس هغه ټیم اجازه ده دا عمره وسم خوب راځي دې ټیم کې نو سبق به پریدو بس د بشو دلتا دا خدغه مطلب نه یا شاګیر کړه طائفه منکم یو ډلستا سنا وطائفه او یو بل ډلوا چې منافقانو قد اهمتهم انفسهم په دې آیات کې د منافقانو 15 پلیته بیان کړی دي وطائفه او یو ډلوا قد اهمتهم چې په تحقیق سوچ کې چولی وغي فکر کې غي چولیو انفسهم خپل ځانونو د پیغمبر غم وسرنو د دین غم وسرنو د ملګرو غم نو خپل غم غستیو چې مونږ ته چاوي چې دې سره راځي چلته میدان ګرم شو نو بیا خو غي پزان راځي خو چې مونږ ته چاوي چې دې سره راځي او د دې جنگ عبد الله ابن ابي ابن سلول تختیدل او کنه سره 300 ملګرو را چې کم پاتیو نو دی وی اوه چې غسر تلیو کنه نوز به بیغمو نو دی خپل ځان غم کو د پیغمبر او د دین غم وسره نو او دا د منافق نه خرا چې دی ورزان غموړي یظنون بالله ګمانونه کول په الله غیر الحق نامناسبه ظن الجاهلیه ګمان د جاهلیت په الله باندې غلط ګمان کو د منافق پزله کې بدا تیرېدل چې دا مونږ ته الله سویلو او سورۃ احزاب کې براشه ان شاء الله وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ كَنَا چې ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا دا دوکوا دا دروغ چې د بتاو سره مدد کوما کم دی ویکو دا د منافق د الله په باره کې سوچونه یقولون وی هل لنا من الامر عاشتری زمون د پارا د کار نامن شین سه اختیار ګور خلق پسو ادو پکې دا چغواله وی مونږ وی چې نزو مونږ وی چې میدان ته نزو خو زمون چا منله زمون پکې اختیار وو یعنی زمون چا منله نه قلت وتوایا ان الامر كله لله بشک اختیار ټول د الله دی و منافق ته پکې چا کړي اختیارات خدا الله دی تم پکې ځان مشر کې چې د ما اختیار یخفونا دی پټی فی انفسهم په خپل زړونو کې ما غسلا یبدون لك چې نه ښکار کی تا
پخلی خو صرف دا ویڑ کې سبل بل سدستا سبارکه یقولون وای لو کان لنا من الامر کچری و زمون د پارا د کار ناشئون سه اختیار کله مونږ پکې خرڅې دي زمون چا منلې نو ما قتلنا ها هنا نبو مړ شوی مونږ نن دلتا الکه ته نه مرتا سره سغم ده مړو خو صحابه دي اجری ته کتنو بزان بیلا سوچ پړ چې ته لګې دلیم کا کم ده وی کم زمون چا منلې نو مونږ بمړ نو ته نه مرمړه ته مړګې دې شیطان او کافر فال راشي وته زستا سمال غرې ما علم نکم معکم او چې کله مسلمان دور ورشنو هغه ته احساس ملګریم ته نه مرې ته ځان بچکه دا هو مخلص ملګری مري امیر حمزه رضی الله عنه مصعب بن عمر رضی الله عنه داسې مخلص ملګری شهیدان شوی دي منافق ته کم ځای مرې چې ته چې مونږ نو مړ شوی د صحابه مرګ ځان تراړي مړکیږي نارانو الله وی دته ګور دی وی چې مونږ دلته مړ شوی نو قل توتوایا لو کنتم فی بیوتکم کچری تاسو په خپل کورونو کې منافقانو لبرز الذین نخامخا راوتی بوا کسان کتب علیهم القتل چې کله شوی پاغي باندې مرګ وجل کېدل الی مدواجعهم زینو دمړ کې دو خپلوتا زینو لړډې لګول خپلوتا الله وی چې ما د لکم د مرګ لیکلی کنا نو ته بړون کون شي د کوره براوځي واغه ده ته براشه او جنگ بر بل چا یو ګولې بستا دې کپره لراش او دا شوی هم دې ډیرو جنگ د بل چا جوړ شي او یو سړی خپل کور یو شور ووري او چې هغه پس وزنو بد دې پکې سر وفري دا خو الله ویلي چې ما د لکم دې لیکلی کنه نو ته بالته زه هغه مشهور واقعا ده وی سليمان عليه السلام لا اسرائیل علیہ السلام راغلو او دغه ټیم هغه سره یو سړی ناستو نو اسرائیل علیہ السلام بلک سات پس هغه سړی کدا سه وکتل نو خامخا روب خو اگر چې انساني شکل کې نو چې لک سات تیر شاته لړو نو هغه سړی سليمان علیہ السلام ته وی دا ملما سو کو دا چې تاسو سره ناستو نو هغه ته پته نه و چې دې ته یاري دلره هغه وی دا اسرائیل علیہ السلام او خو سړی پړو خوړ وی دا ما ته نیر نه کتل نو هغه وی زه خیر را خدا سے قتل تا ته بهم کترینا نه نه هغه ما ته دومره کتلی ری چې زه ویری د مار دې ځای نه لري کا نو هغه وته وی ولې چتا وی اوا تا ډروکا دغه ټیم دی په شام کې اوا تا ډروکا د هندستان کې وته یو جزیره نکړه چې ما حال ته وګرځي سترګې پراب کې بس سليمان عليه السلام اوا ته وی دی اوچت کې اوا اوچت کو بس راوي ورزول ته څنګه راو ورزو اسرائیل علیہ السلام تعالی ته ولاړو اوسه ته واغستو هغه چې بیا سليمان علیہ السلام سره میلاو شو نو هغه وته دا سم سره وا ها سړی ډېر یریدلو اسرائیل علیہ السلام وی چې ما تعالی د کم ټیم خوله او کم زیرا ته خوله نو هغه هندستان او دې دلته تاسو سره ناستو نو ما چې قتل چې سړی هو هغه دی و دې بزې هندستان کې څنګه وګنم دغه دې خدل تره نو ما بلک سات پسو کده چې دا غده نو چې بیا به مې وکړه چې نخې پټولې غدي نو بیا به مې چې دې بد څنګه وګنم دې خدل تره والله وی چې هندستان کې به وجنه نو ما بار بار په دې هغه تکتل وی بیا چې ټیم ته مې وکړه چې اوس بس خبره وخت لګ دې او بس الله جرا ته کمزې خو دې زه خو بال ته لړشم مرګري ځان سره کړو نور الله بکی چرسي وی بس مونږ چې تلړو او د دې ټیم څنګه پوره شوی आवाज مونږ مخه ته راو ورځو وی بس ما ملائکه ته وی چې شابه شروع کړي وګوره چې کوم دې پوره کنا ته په خپل وی چې ځال تزم حدیث مفهوم هم ده کنا حدیث کې راځي مفهوم ده چې الله یو سړی له کوم ځای کې مرګ لیکلی نو دې تاسو نه دي نو الله ولال تسکار وګوري ساجت ولا پیخ کې نو دې هلته لړشي نو بس هلته وته ملائک تیار ودرولي منافقانو تاسو چې مونږ کور نو مونږ بچو نو کتا سو کورم وای خو چې مرګ هم دلته راغلی بوي وليبتلي الله او الله دا سه حالات راوستل په جنگ احد کې دې لپاره چې وزمای ما فی صدورکم د دې لپاره چې وزمای الله غچستا پسینو کې دي وليمحص ما فی قلوبکم او د دې لپاره چې خالص کې او پاک کیا ایمان چې تاسو پزرونو کې دي صحابه والله علیم بذات الصدور الله په دې پرازونو د سینو باندې
ان الذين تولوا منکم دا اتم جواب ده تاسو وی چې ولې داسې وشو نو اوره بشکا کسان تولوا منکم چې هغه ګرځیدلی استادونه میدان نه تختیدلیو یوم التقل جمعان فکم ورځ چې مخامخ شوي هغه وړلې فکم ورځ چې مخامخ شوي هغه وړلې انما استذلهم الشیطان یقینا خیول اغیل الشیطان ببعض ما کسبوا فبعض هغه عملونو چې هغه کړیو دا ګوره بیا سخت جواب راغی تاسو ګوره آیاتونو کنه کله کله الله پاک نرم جواب کی نرم طریقې سره تسلی په شکل کې دا خیر دې مړه دا خو پکې راضی کنه زوم ملګری ما دوستم یم دوست په دوست امتحان کی زبر سره مدد کوم ما کافران يرولیو او کله کله سخت جواب وکي دا سخت جواب دی دا د دې لپاره وته کی چې آینده ګوره دا څونه کې او موږ له خبرداري راکې چې د امیر په نه منلو الله صحابه ول دومره زورنه ورکینو مونږ لا سوکیو چې مونږ ور خپل مشر او امیر خبره نه منو نو ځکه وی چې انما استذلهم الشیطان ببعض ما کسبوا دا زنه مرګرو تاسو کې داسې حرکت وکړو چې شیطان لمسول بیا غډېره والا ته اشاره ده چې کوملګری راکوس شو دا غي خنو کړي وګوره